بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله من یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخه کې همکار یم او مخکې له دې نه چې په خپل درس باندې شروع کړو له تاسو نه په درنښت هیله کیږي چې د تدریس پر مهال خپل اړوند درسي مواد له ځانه سره ولرئ، لکه کتاب، کتابچه، قلم او هر شی چې زه په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ. ګرانو شاګردانو هیله من یم چې تاسو خپل تیر درس او کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړې وي. زموږ او ستاسو تیر درس په نوي یونټ شروع وه چې د یونټ نوم هم موږ او تاسو سره رمضان یا د رمضان میاشت وه. موږ او تاسو په هغې باندې وغږېدو، ځینې مثالونه په هغې کې کار کړه او ځینې پوښتنې ما هم تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل درکړي وو چې هیله من یم په سمه توګه مو ترسره کړي وي. خپل نوی درس شروع کوو ګرانو شاګردانو. سبجیکټ مضمون موږ او تاسو سره انګلیسي ده. کلاس صنف 12 دوولسم صنف دی. ټایټل عنوان ګرامر د ژبې قواعد دي. لیسن 19 درس دی موږ او تاسو سره. پیجز صفحات 44 45 څلورڅلوېښتم او 45 درسونه دي. objective د دې درس هدف څه شی دی؟ learning tag questions د تاکیدي پوښتنو زده کول. دا زموږ او ستاسو څه شی دی؟ زموږ او ستاسو د درس هدف دی. په همدې شکل باندې راځو ګران دوستانو. پیج نمبر 44 څلورڅلوېښتمه صفحه یونټ 4 څلورمه برخه. لیسن 3 دریم لوست ګرامر په برخه کې یا د ژبې د قواعدو په برخه کې. ګرانو دوستانو موږ او تاسو سره څه شی دي؟ ټاګ کوېسچنز دي. questions that expect the answer yes or no. هغه پوښتنې چې د yes یا no ځواب ورته لازمي وي یا حتمي وي. نو ګرانو دوستانو عنوان موږ او تاسو سره questions in the present tense that expect the answer yes. هغه پوښتنې چې په حال زمان کې استفاده کیږي او د یاس پوښتنو توقع ترنه ځي. راځو موږ او تاسو ګرانو دوستانو خپل عنوان د ټاګ کوېسچنز یا د تاکیدي پوښتنو تر نامه لاندې شروع کوو. موږ او تاسو راځو دغه تعریفوو په لومړي برخه کې. ټاګ کوېسچن is used. ټاګ کوېسچن is used to seek confirmation agreement or disagreement. Disagreement about something. It is used at the end of the sentences. ګرانو شاګردانو موږ او تاسو تعریف داسې وکړه چې ټاګ کوېسچنز یا تاکیدي جملات چې کوم دي is used استعمالیږي to seek confirmation, agreement or disagreement about something. د یو څه شي په اړه د موافقت، ناموافقت یا د خبرې د تاییدولو دپاره څه شی وکړي؟ پوښتنه وکړي. It is used at the end of the sentence. دغه جملات یا پوښتنې عموما د جملاتو په آخر کې څه کیږي؟ د پوښتنې په شکل باندې مطرح کیږي او د موافقت، نه موافقت او د یو خبرې د تاییدولو دپاره څه کیږي؟ استعمالیږي چې د خبرې باندې څه شی وکړي؟ تاکید وکړي. نو په همدې شکل باندې ګرانو شاګردانو موږ او تاسو په دې برخه کې دغه تعریف موږ او تاسو زده کړئ. که چیرې دا تاسو لیکلی وي زه دا پاکومه ګرانو شاګردانو. نو قدرمنو شاګردانو هیله من یم چې تر دې مو درس زده شوی وي. اوس راځو موږ او تاسو د ټاګ کوېسچنز په ځینو قوانینو باندې موږ او تاسو څه کوو؟ بحث کوو چې هغه عمده قوانین د دې څه شی دي چې څنګه کولی شو موږ او تاسو دا څه شی کو استعمال کو. لومړنی قانون چې موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی؟ رول نمبر 1 لومړنی قانون موږ او تاسو ته وایي the positive
sentences, the positive sentences have negative tag. هغه پوښتنې چې مثبتې وي، بیانیه یې څه وي، مثبته وي، نو د هغې کوېسچنس یا تاکیدي جمله به څه شی وي؟ نیګټیو یا منفي به وي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو په دې هکله موږ او تاسو څه کوو؟ یو مثال دلته زه تاسو څه کاروم. د مثال په توګه موږ او تاسو وایو چې I study my lessons. I study my lessons. زه خپل درسونه لولم. نو دا یوه مثبته جمله ده. د دې تاکیدي جمله به څه شي؟ منفي وي. موږ او تاسو به جملې ته ګورو، د هغې د کومکي فعل په اساس به ورسره څه شی یو ځای کوو؟ تاکیدي جملې. لکه څنګه آی سره موږ او تاسو همیشه ډو استعمالوو، نو د دې دپاره موږ او تاسو ولیکو ډونټ آی. ډونټ آی معنا آیا زه دا کار کومه؟ I study my lessons. زه خپل درسونه لولم. ډونټ آی آیا زه دا کار کومه؟ نو په دې شکل باندې به زموږ او ستاسو د مثبتې جملې یا بیانیې چې وي د هغې کوېسچنس به څه شي وي؟ موږ او تاسو سره منفي وي. راځو دویم قانون ته. رول نمبر 2. په دویم قانون کې موږ او تاسو ته وایي ګرانو شاګردانو the negative sentences have positive tag. The negative sentences have positive tag. هغه جملې چې منفي وي د هغې کوېسچنس یا تاکیدي جملې به څه شي موږ او تاسو سره مثبتې وي. لکه څنګه همدغه جمله کې موږ او تاسو کاروو I do not study. د مثال په توګه I do not study my lessons. زه خپل لوستونه نه وایم. I do not study my lessons. زه خپل درسونه نه وایم. نو د دې دپاره به موږ او تاسو ځکه چې زموږ او ستاسو جمله منفي ده نو پازیټیو ټاګ به استعمالوو. ډو آی آیا زه دا کار کومه؟ نو په دغه شکل باندې به ګرانو دوستانو دغه دوه قوانین موږ او تاسو ولوسته. راځو د دې ټاګ کوېسچنس په نورو قوانینو باندې هم موږ او تاسو څه کوو؟ بحث کوو. ګرانو شاګردانو دریم قانون چې موږ او تاسو سره د ټاګ کوېسچنس یا د تاکیدي پوښتنو په هکله هغه موږ او تاسو رول نمبر 3 په دې هکله دی. ګرانو شاګردانو رول نمبر 3 دریم قانون موږ او تاسو څه وایي؟ when the sentence have auxiliary verb, when the sentence have auxiliary verb, the auxiliary verb is repeated in the tag. هر کله چې زموږ او ستاسو جمله کومکي فعل ولري د دې لپاره چې موږ او تاسو دغه جمله ټاګ کوېسچنس سره یو ځای کړو یا ورته واړوو نو موږ او تاسو دغه کومکي فعل موږ او تاسو راخلو او بیرته یې په همدغه ځای کې تکرار ډول موږ او تاسو استعمالوو. لکه د مثال په توګه موږ او تاسو وایو چې I must go. زه باید لاړ شم. ګورئ must یو auxiliary verb یا کومکي فعل دی. نو د دې ټاګ کوېسچنس به څنګه وي ګرانو دوستانو؟ must I آیا زه دا کار وکړم؟ نو must not I. ګرانو شاګردانو موږ او تاسو سره په دریم قانون کې when the sentence have auxiliary verb, the auxiliary verb is repeated in the tag. کله چې جمله کومکي فعل پکې وي موږ او تاسو دغه کومکي فعل بیرته په څه شي کې استعمالوو؟ په تاکیدي جملو کې. مثال به یې دغسې وي ګرانو شاګردانو چې I must go. زه باید لاړ شم. I must go. زه باید لاړ شم. must خپله یو کومکي فعل دی. نو موږ او تاسو به وایو چې must not I.
آیا زه دا کار وکمه؟ نو په دغه شکل به موږ او تاسو وشو کولی چې دغه جمله موږ او تاسو کومکي فعلونو ته واړو. هیله مند یم چې درس مو زده شوی وي. راځو د 44مې صفحې جملاتو ته. You like bananas. تاسو کیلې خوښیږي. Don't you. آیا تاسو نه خوښیږي؟ Yes I do. بلې زما خوښیږي. راځو لاندې برخې ته. You do not eat fish. تاسو ماهی یا کبان نه خورئ. Don't you. آیا تاسو دا خورئ؟ No I don't. زه دا نه خورم. نو په دغه شکل د لومړي برخې د be make some questions and answers like with the following questions. د لاندې پوښتنو او سټیټمنټونو نه تاسو ټاک کوېسچنز ورسره څه شی کوئ استعمال کړئ او همداشان د بي برخې کومې سټیټمنټس چې دي دې سره هم تاسو ټاک کوېسچنز استعمال کړئ. دا تاسو د کورنۍ دندې په شکل زه د کتاب په اخره کې درکوم. پیج نمبر 45 45مه صفحه لیسن 3 دریم لوست یونټ 4 څلورم برخه. ګرامر questions in the past tense that expect the answer yes. هغه پوښتنې چې په پاست یا تیره زمانه کې استفاده شوي دي او د هغې ځواب څه شی وي باید څه وي yes وي. You saw some men didn't you. تا بعضې سړي ولیده آیا تا دا ولیدل؟ yes I did. هو ما دا ولیدل. څنګه چې ما تاسو ویلو د جملې د کومکي فعل په اساس به تاسو هغه بیرته د جملې په ټاک کوېسچنز کې به تاسو دا څه کوئ استعمالوئ. په همدې شکل بي برخې ته راځو. make some questions and answer like this with the following. د دې په شان سوالونه او ځوابونه تاسو جوړ کړئ د لاندې په تور باندې د اول څخه شروع تر دریمه پورې. دا هم او questions in the past tense پوښتنې په تیره زمانه کې that expect the answer no چې د نه ځواب ورته لازمي وي. You didn't go to the عمره last year. تاسو تیر کال عمرې ته نه وی تللی. Did you. آیا تاسو تللی وای؟ No I didn't. زه نه وم تللی. نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو د دې برخې بي هم زه تاسو د کورنۍ دندې په شکل باندې درکوم. کومې پوښتنې چې دلته دي دا تاسو ټاک کوېسچنز ته واړوئ. د 44مې صفحې کوم بي برخو کې چې کوم پوښتنې دي دا ګرانو شاګردانو ستاسو کورنۍ دنده ده. بي برخې د هرې پارټ بي برخه دا ستاسو کورنۍ دنده ده او په همدې شکل ګرانو دوستانو د 45مې صفحې کوم پوښتنې چې دي دا هم زه تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې درکوم. پیج نمبر 45. نو قدرمن شاګردانو زموږ او ستاسو نننی درس همدلته پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه شی مو زده شوي وي. د تاکیدي پوښتنو په اړه موږ او تاسو نن بحث وکړو. زموږ او ستاسو درس هدف همدا و. تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.